الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وابیان په احناف باندې یو اعتراض کوي. احناف وای چې څلور واړه مذهبونه په حق دي، نو غیر مقلدین وای چې کله په یو مسأله کې د څلورو امامانو اختلاف راشي نو په دوی کې به یو پر حق وي، ځکه چې حق یو وي. نو تاسو څنګه وای چې څلور واړه مذهبونه حق دي؟ نو ګوري ورونو جواب واورئ چې حق کله په مقابله د باطل کې راځي. لکه موږ 1,40,000 څه کم او زیاتو پیغمبرانو ته حق وایو، نو دا په مقابل د باطل کې ورته وایو، یعنی دا 1,40,000 پیغمبران په حق دي، یعنی یوم په باطل نه دی. او کله حق په مقابل د خطا کې راځي نو دلته به ترجمه په صواب باندې کیږي. نو کله چې موږ وایو چې څلور واړه مذهبونه حق دي، نو دلته حق په مقابل د باطل کې دی، یعنی څلور واړه مذهبونه باطل نه دي بلکې څلور واړه ثواب یافته دي. کم یو چې حق ته رسیدلی وي هغه ته به الله پاک 2 اجر ورکوي، او چې کم خطا وي هغه ته به الله پاک 1 اجر ورکوي. بخاری شریف کې حدیث ته اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر، یعنی چې کله چې حاکم حکم وکړي پس اجتهاد وکړي بیا حق ته ورسیږي پس د ده دپاره 2 اجر دي، او چې کله حاکم حکم وکړي پس اجتهاد وکړي بیا خطا شي نو د ده لپاره 1 اجر دی. رواه البخاري رقم الحديث 1352. باب اجر الحاکم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ. نو څلور واړه مذهبونه باطل نه دي بلکې څلور واړه ثواب یافته دي. مطلب دا چې که څوک ثواب وي هغه ته به الله 2 اجر ورکوي، او چې خطا وي الله به هغه ته 1 اجر ورکوي. او کله چې د څلورو مذهبونو په خپل منځ کې یو ته حق وایو نو هلته بیا حق په مقابل د باطل کې نه دی بلکې هلته حق په معنا د ثواب سره په مقابل د خطا کې دی. دا مطلب چې یو به ثواب او دا نور به خطا وي. نو ګورئ ورونو مونږ چې وایو د امام صاحب مذهب حق دی، نو د دې په مقابل کې به وایو چې دا نور 3 واړه مذهبونه خطا دي. دا به زمونږ په حسن ظن او په اعتماد باندې وي، خو چې نور 3 واړه خطا شیم الله به 1 اجر ورکوي، او چې یو پکې ثواب شیم الله به دته 2 اجر ورکوي. نو کوم چې ثواب وي هغوی ته به الله 2 اجر ورکوي، او کوم چې خطا وي هغوی ته به الله 1 اجر ورکوي. نو څلور واړه په حقه یعنی ثواب یافته شو په مقابل د باطل کې څلور واړه په حقه دي، او بیا په خپل مابین کې یو ثواب او نور خطا دي. تاسو دی وابیانو ته ووایئ چې 1,40,000 پیغمبران په حق دي که نه دي، نو دوی به ضرور درته وایي چې په حق دي. نو بیا همدغه سوال تاسو ورباندې وکړئ چې حق خو یو وي، نو تاسو څنګه 1,40,000 دینونو ته حق وایئ؟ نو چې 1,40,000 پیغمبرانو دینونه حق کېدی شي نو 4 مذاهب څنګه نشي حق کېدی؟ 4 ډیر دي که 1,40,000 کم او زیات ډیر دي؟ نو 1,40,000 کم او زیات پیغمبران په حق دي، یعنی په مقابل د باطل کې یوم باطل نه دی، اگر چې په خپل مابین کې به یو منسوخ او بل ناسخ دی. دارنګې یو منسوخ اجماعي وي منسوسی منسوخ، او بل منسوخي اجتهادي وي. لکه بیت المقدس ته منځ کول دا منسوخ دي، اتفاقا په نیز د 4 امامانو په نص کې ذکر شوي دي. په داسې منسوخ باندې عمل کول ګناه ده. او رفع الیدین چې دي دا منسوخ دي اجتهادا. 2 استادان دي، 2 شاګردان دي، امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله فرمایي چې رفع الیدین منسوخ دي، نو ترک د رفع الیدین سنت دی. او امام شافعي او امام احمد ابن حنبل دا دواړه شاګردان دي، دوی وایي چې نه رفع الیدین منسوخ نه دي، نو په رفع الیدین باندې عمل کول اولا او بهتر دي. به هر تقدیر دا د رفع الیدین مسله چې ده دا اجتهادي منسوخ دي، او اجتهادي منسوخ باندې چې مجتهد عمل کوي نو هغه ګناهګاریږي نه بلکې هغه ته به الله 1 اجر ورکوي که خطایي، او که ثواب الله پاک به ورته 2 اجر ورکوي. زمونږ د حسن ظن مطابق د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا ثواب دی په مقابل د خطا کې، یعنی الله پاک به امام صاحب او د مقلدینو ته 2 اجر ورکوي، او د په خلاف د په مقابل کې چې کم امامان دي هغوی ته به الله پاک 1 اجر ورکوي. په نورو بیانونو کې مونږ وایو د امام صاحب مذهب په نورو مذهبونو باندې غوره دی،
یو د غوروالي وجه دا ده چې امام صاحب رؤیتا و روایتا تابعي دی په خلاف د نورو امامانو چې هغوی تابعین نه دي. مشهور پخوانی او ثقه مؤرخ امام ابوالفرج محمد ابن اسحاق ابن ندیم المتوفى 315 هجری د امام صاحب په باره کې فرمایي وکان من التابعین لقي عدة من الصحابة فهرست لابن ندیم صفحه 298. امام ابو حنیفه تابعی دی او د ډیرو صحابو سره ملاقات شوی دی. مولا علی قاری رحمه الله فرمایي چې دا خو یقیني ثابته ده چې امام صاحب بعضې صحابه لیدلی دي، لیکن اختلاف په دې کې دی چې امام صاحب د صحابو نه احادیث روایت کړي دي او که نه، لیکن معتمده خبر دا ده چې روایت کړي دي. وروسته لیکي چې امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله غټ تابعي دی، لکه څرنګه چې غټو علماو په دې تصریح کړې ده. ذیل الجواهر جلد 2 صفحه 452. امام صاحب پیدایښت په 88 هجری کې شوی دی. جامع المسانید جلد اول صفحه 25. تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 158. تهذیب التهذیب جلد 10 صفحه 449. الجواهر المضیه جلد اول صفحه 20. او ډیر صحابه د 88 هجری نه وروسته وفات شوي دي، لکه حضرت واصله ابن الاسقع دا په 85 هجری کې وفات شوی دی. وګوره تهذیب التهذیب جلد اول صفحه 101. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه په 93 هجری کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب جلد اول صفحه 309. حضرت محمود ابن لبید په 96 هجری کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب جلد 10 صفحه 86. حضرت محمود ابن الربیع په 99 هجری کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب جلد 10 صفحه 83. حضرت ابو طفیل عامر ابن واصله په 110 هجری کې وفات شوی دی چې په دغه وخت کې امام صاحب د 10 کالو. حضرت حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي رأى انسا تهذیب التهذیب جلد 10 صفحه 449. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله څو ځله حضرت انس صاحب لیدلی و. علامه ذهبي رحمه الله فرمایي رأى انس بن مالک غیر مرة لما قدم عليه الكوفه. امام ابو حنیفه څو ځله حضرت انس ولیدلو چې کله کوفې ته تشریف راوړو. وګوره تذکره جلد اول صفحه 158. خلاصه دا چې علامه ابن سعد امام داری قطنی خطیب بغدادي امام نووي امام ابن عدي علامه ذهبي علامه سمعاني علامه عراقي حافظ ابن حجر امام سخاوي وغيرهم د امام ابو حنیفه په تابعي والي باندې متفق دي. وګوره بغدادي جلد 14 صفحه 340. تذکرة الموضوعات صفحه 111. قانون الموضوعات صفحه 214. جامع بیان العلم جلد اول صفحه 45. حافظ ابن كثير رحمه الله فرمي وذكر بعضهم أنه روى عن 7 من الصحابة البداية والنهاية جلد صفحه 1 یعنی د نمونې په شکل تاسو بیا د امام صاحب روایات په جامع المسانید کې وګورئ. تقریبا په جامع المسانید کې د جلد اول صفحه 80 تر صفحه 98 پورې د امام صاحب روایات دي چې د صحابه کرامو نه روایت کړي دي. د امام صاحب مذهب د دې وجې نه بهتر دی چې د امام صاحب فقهي کمال یو منلی شوی حقیقت دی. حضرت امام شافعي رحمه الله فرمایي الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه. تذکره جلد اول صفحه 159. علامه ذهبي رحمه الله د امام صاحب په باره کې لیکي الامام الاعظم فقيه العراق امام متورع عالم عامل فقيه متقي وكبير الشان. درېمه وجه د ترجیح د امام صاحب د مذهب دا ده چې د امام صاحب د فقه اصول او ضوابط د یوې شورا په ذریعه باندې مرتب شوي او مدون شوي دي چې د دې شورا رئیس امام ابو حنیفه رحمه الله. دوی به د پوره بحث او مناظرې نه وروسته مسئله لیکله. نیاز محمد کونړی وایي د دې شورا والاو نومونه کم دي؟ مونږ وایي واوره. علامه خطیب بغدادي رحمه الله فرمایي كان اصحاب ابي حنيفه الذين يذكرونه ابو يوسف وزوفرو وداود الطيائي واسد بن عمرو وعافيه الاودي والقاسم بن معن وعلي بن مسهر ومندل وحبان ابن علي وكانوا يخوضون في المسألة فإن لم يحضر عافيته قال أبو حنيفة لا ترفع المسألة حتى يحضر عافيته فإذا حضر عافيته فإن وافقهم قال أبو حنيفة أثبتوها فإن لم يوافقهم قال أبو حنيفة لا تثبتوها. تاريخ بغداد جلد 12 صفحه 1 او 8.
د امام صاحب بعضې هغه اراکین د شورا چې امام صاحب به ورسره د مسایلو مذاکره کوله تاریخ بغداد کې لیکلي چې هغه یو امام ابو یوسف صاحب و، امام ظفر صاحب و، داود الطائي و، اسد بن عمر و، عافیه و، قاسم و، علي و، مندل و، حبان و. نو کله به چې په یو مسئله بحث شو نو که عافیه به پکې شریک و امام صاحب به وفرمیل چې دا مسئله ولیکئ، او که عافیه به نه شریک نو امام صاحب به وفرمیل چې دا ملیکئ، تر څو چې عافیه نه وي راغلی. نو عافیه به چې کله راغلو او د دوی سره به موافق شو نو امام صاحب به وفرمیل چې اوس یې ولیکئ، او که موافق به نه شو نو امام صاحب به وفرمیل چې دا مسئله ملیکئ. امام صدر الایمه لیکي فوضع ابو حنیفة مذهبه شورى بینهم ولم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه في الدين ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين، فكان يلقي مسألة ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر من ذلك حتى يستقر أحد الأقوال فيها ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول حتى أثبت الأصول كلها. مناقب موفقه جلد 2 صفحه یوسل او درید دیرش. یعنی امام سے خپل مذهب د شورا په طریقه جوړ کړو او د احتیاط او د الله د دین او د مؤمنانو د خیرخواهۍ له وجې به هیڅ مسئله د مشورې څخه بغیر نه لیکله. نو په یو مسئله کې به میاشت او څه د پاسه میاشت مشوره او مناظره کوله تر څو چې به یوه رایه باندې اتفاق راغلو نو امام ابو یوسف به هغه په اصولو کې ولیکله. بل وجه د امام صاحب د ترجیح دا ده چې د امام صاحب فقه ته الله پاک عام مقبولیت وربخلی دی، لکه څرنګه چې امیر شکیب ارسلان فرمایي چې مشهور مؤرخ ابن ندیم فرمایي فقه اکبر کتاب رسالته الى البستی، کتاب العالم والمتعلم، او کتاب الرد على القدریه، دا د امام صاحب تصنیفات دی. بیا مخکې لیکي چې والعلم برا وبحرا شرقا وغربا بعدا وقربا تدوینه الفهرست صفحه 299. یعنی په وچه او په سمندر کې، په مشرق او په مغرب کې، نږدې او لرې، ټول علم د امام صاحب تدوین دی. د امام صاحب اجتهاد ډیر دقیق و، هیڅ باریخ اړخ به ترېنه نه پاتې کېدو، لکه څرنګه چې علامه سبکي رحمه الله فرمایي فقهه دقیق طبقات الشافعیة الکبرى جلد 2 صفحه یوسل او 4. وروسته به راشي چې د دنیا د ټولو محدثینو سند د امام صاحب په شاګردانو باندې تیریږي، حتی چې د امام بخاري سند هم د امام صاحب په شاګردانو باندې تیریږي. او لوی لوی محدثینو به د امام صاحب د مذهب مطابق فتوی ورکولې، لکه عبدالله ابن مبارک چې د امام بخاري استاذ دی، د امام صاحب د مذهب مطابق به فتوا ورکوله. امام وکیع ابن الجراح د امام بخاري په استادانو کې دی، ده به د امام صاحب د مذهب مطابق فتوی ورکولې. یحیی ابن سعید القطان، یحیی ابن معین، یحیی ابن زکریا چې دا امامان د علم الحدیث دي، د امام صاحب د مذهب مطابق به فتوی ورکولې. د امام صاحب د مذهب وجه د ترجیح دام ده چې د هر چا څخه مخکې د امت د سهولت لپاره د کتابونو او د بابونو ضرورت امام صاحب محسوس کړو او د دې لپاره بهترین بنیاد کېښودلو. صدر الایمه لیکي و ابو حنیفة اول من دون علم هذه الشریعة ولم يسبقه احد ممن قبله، مناقب موفقه جلد 2 صفحه یوسل او 6. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله د ټولو څخه مخکې د شریعت تدوین وکړو، د ده څخه مخکې هیڅ چا هم داسې تدوین نه و کړی. شاه ولی الله رحمه الله په خپل مکاشفات کې لیکي چې عرفني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان في المذهب الحنفي طريقة أنيقة أن في المذهب الحنفي طريقة أنيقة هي أوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقحت في زمان البخاري وأصحابه فيوز الحرمين صفحه 48. یعنی شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې ما ته خپله پیغمبر علیه السلام دا خبره معلومه کړه چې په حنفي مذهب کې داسې عمده طریقه ده چې د هغه سنت نبوي سره زیاته موافقه ده کومه چې د امام بخاري په زمانه کې را جمع شوې ده. او د امام صاحب د مذهب وجه د ترجیح دام ده چې په ټولو فقو کې فقه حنفي واحده فقه ده چې مسایل تحقیقي او تقدیري دواړه پکې موجود دي. فقه تحقیقي معنا هغه مسایل چې واقع شوي وي، او فقه تقدیري معنا هغه مسایل چې لا تر اوسه واقع شوي نه وي بلکې د هغوی لپاره فرضي صورتونه جوړ شوي وي او حل شوي وي. نن سبا په سلګونو مسایل د تقدیري فقه په رڼا کې حل کولی شي.
نو ګورئ مسلمانانو ورونو عرض مې دا و چې وابیان تاسو ته وایي چې حق یو وي نو په دې څلورو مذهبونو کې به حق یو وي تاسو څنګه څلورو ته په حق وایي نو تاسو ته ما جواب ذکر کړو چې یو حق په مقابل د باطل کې دی نو هغې کې موږ څلورو واړو ته حق وایو په مقابل د باطل کې لکه 1,40,000 پیغمبرانو ته چې حق وایو په مقابل د باطل کې او بیا خپله د دې څلورو مذهبونو په مابین کې یو په حق دی په معنا د ثواب او نور درې به خطا وي خو د خطا والا ته به الله یو اجر ورکوي او د ثواب والا ته به الله 2 اجر ورکوي